زه دا اپیل کوم و اسفندیار ته و محمود خان ته و فضل الرحمن ته و دلاور بټو دا تا کومه دا افغان ته دا اپیل کوم چې دا د هغه سره کښېني په دا خبره د فخر وکړو شایي چې ژبه مې ماتاړه زه خپل وطن ته پې غږېږم زه داسې وایم چې دا د پښتون منظور ته ده چې ده سره د کیسه وکړو د پښتانه په سر کې د یوه خبره وکړو موږ ډېرې وخته په دا ژاړو کې یې خاندان مې دی دا په ژاړو کې یې موږ په ژاړو کې یې ټول پښتانه مې په ژاړو کې دي او کوم ظلم موږ کړی دی و دا یې ظلم پور چر باندې ظلم وکړو چې ظلم هم کړی دی کلکه سازودار وکړو نرمه ښځې ته د سازور که داسې نه وي لږ کې دا فکر وکړو دا مشرون دا کښېني پکې حکومت دا کښېني چې کومه خبره په موږ ثابته کړو دا ووایي او چې کوم یې پښتاني خدمت موږ کړی دی کومه قربانۍ موږ کړې دي هغه میاشتې ته څه کوي زه اوس د سترګو عمر یم متعشی معلم دی خو اوس مې دا د زړه ګردیز پکې غلی شه ابا دې دا مې په زړه کېږي نه زه دا اپیل کومه دا مشرون ته چې دغه سړی دا کښېنوي د پښتون چې کومه خبره دی ورته کړو دا د مشرون وماني زیتي موږ یې برداشت کولی نه یي هېڅ یې برداشت کولی نه یي موږ سهولت غوړېستي دا وکړو بیا یې چې ژبه مې ماتاړه زه وطن ته پې غږېږم علي خو مې ژبه وستاړلې دو په جیل کې دی دا زه وایم او بیا زه دا په علي فخر نه کړ 4 میاشتو ورکړه 5 میاشتو ورکړه پښتانه په سر کې موږ ته هېڅ ضرورت نشته خو نه زه داسې وایم چې خامخا خپله بادشاهي دو خپل وطن دی چې د کیسه سره سمه سم شي سم سره کښېني خامخا په خپله بادشاهي کې یې کومه جګړه نه دوشه موږ مخالف نه یو او خدای دې در سره کښېني خپل حق مدار وکړو حق موږ وطن کې څو پیره باندې استعمال وي دوزینار باندې استعمال وي ومانه شیرینه چې موږ باندې 2 ورځې نه دي خوړلې ورکې براچېدل 3 ورځې هم نه دي خوړل موږ به یو مخ په تېښته کوي په منډه کوي موږ داسې کړي په دا ناسته دا مشرون پکې کښېني که نه وي بادشاهي دا فخر پرې وکړو چې یو ظلم په موږ جواد کړو دا ټوله بادشاهي موږ ته څه ګټي چې څومره سازور کولی شي دا فیصله دا وکړو پښتانه دا وشي د ظلم چې موږ ظلم کړی وي چې څومره سازور کولی شي دا نه دی وکړو چې ډېر دې کړی وي بیا همداسې پرېږدي ظلم دا نه سره کړو پښتانه ته د خپل حق ورکړو موږ یې بادشاهي خپل وطن چیرې ورشي موږ ته دا تکلیفونه ورباندې تېر شي دا ورباندې تېر شول مړه هم وشول 15 کسه مړه شول موږ چې تلای پغجي کې وتللي وي په دا چې موږ پرېږدي نه موږ مخه وکړي موږ خو دغه وطن موږ نه موږ یې یوه مخالفه خبره نه دو کړې موږ خپل په ځون کې کښېنوستي ښځې ورته کې دغې خلک یې داسې جګر نیول چې 15 کسه یې مړه دي ډېر د یوه خبره نه وکړه په دا بادشاهي پسې مړه یې په څه شپېرې کړه چې جګړه یې ورسره کړې وای ټیپکې واخیستې وای بیا صحیح خبره ده یا د بلې بادشاهۍ نه هغه غوښتی وای چې موږ سره امداد وکړي موږ دلته جنګېږي دا چې څه شی په موږ ثابت کړو پوښتنه دا وکړو د بادشاهۍ نه یا هر شي پوښتنه دا وکړو د موږ د خاندان د پښتانه چې موږ دا خلاف نه یو څه زه دا قسم وکړم چې محمد علي دې نه دی پې کړی دی پې وکړ او د دغه پښتانه ښځونې ورته وویل ماندې خویندې ورته وویل چې د موږ شهیدون د پښتانه په هغه کې شوي دي په جنګ کې
میږي نه غواړي موږ فخر پکې خو نه علي دا نه رټوي دا الماسي درته ووایي زه خو په ژبه نه پوهېږم چې ډېر درته وغږېږي مو خندای پرې روسي چې دا دروي خو ما ویاجي ښاروالي خو دا کنه دا د حکومت خلک دی دا ومنه چې دا وغږېږي دی وړکې نه پوښتنه خپله نه پرې پوهېږم چې دا شیرینه څه ویایي یونې مور علي یید کو چې دا داسې ویایي چې علي ګران دی پښتانه ګران دي او دا مشرون چې پکې کښېني نو دا خبره جوته چې علي دی دا ورسره کښېنوي چې یکه یوه خبره دا نیټه مې د زوی غوندې دی دا مو علي ډېر باخش دی چې یکه یوه خبره په علي پور کړو په پښتونې پور کړو زه یې نه پوښتنه کوم نور مې دا زامن مړه دي دغه خلک د روسه چې خو ښه دي چې ټول لیدلي نه دي دا دلته خو مې داسې زامن پوټې دي چې دا خو د وارګار پوټه دی دوه زامن مې چې مړه دي چې ټول لیدلي وای نور دې ویلي چې نه مور دا دې چیرې ستر کړي دي کاټي نه پورته پورته تېر دي زه خپله مې مثالات ته چاولې وه زه په ناپلي نه مې لوړه چې یخته د آخرت زندگی خپامه کړي چې حکیم چې ته دی ورتي اګابرینه جنت بخچي ورته وګرځوي دوه مې زامن وي یو مې د مشر و دوه مې لیورینه وي دوه مې لیورزي وي دوه مې نور ورګاني لیورینه وي دوه درې مې دغه زامن وي ما کار چې دا په ور درخوا وخلي وړي کنه کې ورکې پوټه شي دا څاپلۍ داس په ورځې ټیپې شوي دا ډېر ظلم نه دی علي خو په جیل کې وه بیا مې ورته کښې شوم چې علي رودرېمي علي ته ویلي وي چې که په زلواني کې ورته پلاري نه ترونه کسې ورېڼه په غا کې لوړ شه په زلواني کې ده ورته وویل چې نه داسې پښتاني جینکۍ مه راورې شي زه په زلواني کې نه ورته شاختی کوم مې شاخ کړل چې دوه شپې وتلې وي درې وتلې وي علي روغی خو خامخا غونډه بس یې لا یوه د وړکن کې ورکې پوتې وي ستې مو ورته وویلل چې ور ما خاطو کوه بیا چې مېړانی شوه زړه مې باسه د مېړانۍ یې تلې وي په منجوني نه ور ما خاطو کوه په هارو کې چې لامبو وم زه دا لور درته کړم چې زه نه یې وروتلې داس خلک خو نه وم زه نه یې وروتلې چې کله ګایز وخواست مو ورته وویل چې مو ته روننه بوسئ چې روننه است ورچګه شو په برېټینه مې لوستې کړ خېلی برېټینه مو ورته وویل چې شیرینیتونه مې زړه باندې په دا لانډېلې چې دی نه وکړل ورینه مو خو چې تو سره چت را خلکې شوي زیتی ومانه چې رخوا وخواست مو غږ نه دی کړی دې الار په اډه کې برید وشو بیا یې مو ته نه ویل مو یې ورسته چې ټکرای روننه ایست سپین یو واسکاټ روننه ایست بیا چې خو علي نه دی بل سړی مو خو وویل چې دا خو د علي دي مو ورته وویل چې نه علي ویستلی دی که ویلې نه روتینه ستی وویل چې علي نه ویستلی دی ګورې نورې خلکې خوندي کړی دی دا یې بل سړی دی مو ورته چې چې روننه ده خو وویل چې ویسوغونډ کلی را وکارېږي ورینو را وکارېږي مو ورته ویل چې هدکه د جار شه دا د رټ شه کړي دي یدایسونه مانډې خونډې د مېړانۍ یې مانډې کور ژړلي دي نه دا د ډېر ښه کړي دي لوړ د غوړه نه چې مړ وای دا شپوړه پنځلس کسه زه دا لور درته که دا یې لور نه لور چې دا د میر نه پورته په دانوزده کې وخواستل زه دا په رښتیا سره درته ویل چې زه د ورچا نه دا د بانګلیزي څه دی دا ورپسې ونه وته یعنې تاسو وایي کانې وایي چې د پلمې داسې لګی دی لکه په شنه غنم چې ولګي ورینه د پلمې ډېر بد لګی دی خو میرمشا که شپوړس کسون مړه شول ښه خو یندې هغې تلل درنې دې هر څه کوکو یعنې ډېر دی بیا ډېر دی په هغه مشانې نه پته مات کړو بیا دا څومره ظلم دی باندې باندې نه وي زه داسې یم چې په دا د فخر وشي پوښتنه دا وشي
چې پښتون د سره کښیني وا جرګه دا وکړو بیا د دمه شعرون وبیلي لاس پښتانه دا وکړو چې وستو ستویایي دمه شعرون دا یوه خبره ورسانه کو ستی یې میږي جشکې مې نشته ستی مې وچې دي ستی مې زامن مړه دي منظور چې کومې خبرې کو دا د موږ خوښې دي دا رښتینې دي چې دا مدیر تایید کړل دا مې شعرون څه دي چې منظور څه ورته ووایي دا خبره ده ومنلی شي موږ سره داسې زیاتی ظلم نه کړو ستی موږ ډېر تانګي نه بل وطن ته زړه شي په دا چې غیرت موږ دا غیرت نشي اچولی چې پاکستاني بادشاهي نه موږ بل وطن ته لوړ شي 15 کسه مړه دي موږ پغزي کې نه لوړي مړه حالات و اول هم نه وه ویسه د علي چک شم ویسه دغه راځه خبره بیا زه نه دررسوي خامخا سړی بد ښکاري شي هغه سړي ویس ورک شول و هغه کنټراول شول یعنې په علي په اډه کې برید وکړه دا یعنې شپان څه دی دا کوټي دا ستوره براګېدي خو خدایو ساتم دا یې نه ولګېدم په شا کې خبره شومه چې علي له مې رسېدلی نه وه چې په دې برید وشم علي چیرې پرېږد چې مې رسېدلی وی څټه چې دا مړه وشول ستی علي ور ورسېده تی علي باندې روز کښې جیل ته داس لوز درته وکړه خو کنه د لمونځ اودس مې د کابل نه شي چې علي نه سروې نالۍ نه وه یوه پښتانې نه سروې هغه نه وه خالي ډېر دی ورتلل دا درنه یې کړه خالي خو تل نه لیدلی یو ورې نه وي دی برید پرې وکړ یعنې دا را خلک مړ کړ دا سواري کې جلکې روغله زه یې نه خبرولم چې علي یې نیولی دی بیا مو پوښتنه وکړه چې دا جلکې رښتیا وایي که دروغ ستی دی وویل چې داسې کیسه وه داسې وه 10 کسه 15 مړه شول بل سړي مو ته نوم نشته چې لګېدلی و هغه لګېدلی دی علي پوټه دی خو ناوې یې نه مو ورته وویل چې دا زه غواړم چې مړ وای نه مې غوښت په دا چې د پښتانه په سر کې دا دی مړ شي چې دا راپرځونه دا راځوانان مړه شول یا دا دی مړ شي اوس دا ورته پښتانه خدمت اکو په غرم پښتانه چې کومه رټه پې ویر شي هغه دا ویایي هغه دا غږېږي دا نویس پکې مړه شول ومانه چې علي پکې مړه چې مو ویرمو نه وه د پښتانه په سر کې کړی دا ته معنی ټینګې کینی دا یې زخمي شه علي پوټه شه رمضان رضادو یې دې سپېرېدې دي څو مې وی ورته کړې وي خامخا شي وی کړې وي ای امان دې خوندې تایید شي دا خو ډېر ظلم دی خو هغه یې داسې کړل بیا دی دومره برید نه وای پرې کړی اوس یې میرمشه ته ویستي دغه لوسنیوای شي خویندې ماندې دي خبرې ورته کړو دا مشرون د خبرې سمې کړو اول د خبرې سمې کړو او پښتانه دا وکړو چې د ده خاندان د دغه پښتانه کړي ته دي چې کوم یو ظلم پرې وړاوي هغه ورته د افغان پاکستان ورسره وي خویندې ماندې درسره یې وړکې سره د خوند قاتل کړو دا ټول پښتانه دا ولی ودي تاسې دا مرکه دا وکړو چې سټي په موږ درله ما کړي دا کیدای نه شي چې علي مو ته رچي دا یو میرمشه ته چې زه دا نه خو زما ناشه دا یې پښتاور کې مې ته دي پښتاور کې مې په 2 سره کې زخم دی او زه د په دا ګربي کې تانیا صابون دا نیم کلاچي زه یم یو مې زیای سرطان دی زه یې علي نه نڅه چې دا خبره یې وروړو چې وده راڅپې شي په جیل کې ښه دی محفوظ دی خو نه بیا یو مخ په جیل کې نه دی ښه د بلډ پریشر دی شوګر یې دی پښتاور کې نه دي ښه علي نه دي ښه هغه ماشومان یې مو سره دي دلته 2 یې وړکي دي 4 یې لیړه دي ورباندې هغه داسې وایي چې د هغه چې دا زه وایم بغیراتي بیا زړه نه ماني بله چې پسه کړی وه الولم که بیا همستی داخل ته وویسته ساخه زه ورچګه شو خاتمینه ته مې ریپه ورکړه دا لیمون ته چې خاتم یوه د پښتانه یې پوره مې ومنه چې یوه د پښتانه یې پوره مې ورکړی دا پوس یې میرمشه ولې څه دي د دغه یې پوره مې وکړه چې یا خدای دې زړه ته سلای وکړي موږ زړه خپل لیدلی دی چې منظور محمود خان اسفندیار حضرت رحمان
دا د ټولې پښتانه مشرون دا د والا کښیني هغه نه دی پاکستان جوړه کو راونه ده چې پښتانه په امن کې شي چې په داناست یا چې بیا حکومت څه وایي بیا همیش خپل سیستم شانې نه وخلي میش دا وانت مړه دا چې حکومت سره همیش طاقت نه راسي پښتانه په سر کې مړه ګردې زړګاډې چلاولې غریبونو یو چې وګاسه دا دوه څه چې دا ویسه ورکړه یو دا ته ودرېدل چې ریپیرو نیمه کا خوراکي وولي ګاډې چلاولې واستې نیمه دته لیکره نیمه ته وخاست هغه کله کې ترشای چې کوم نور مستعد کادا په دغه رنګ نو یا ته مو تاروي یا چې لره ساته پښتانه نه دي چیرې په دا کیسه کې مو یې کوي درې پښتون کوم کا داس دی چې دو پالي خپاوي ومنه کالی د مزړه روغلای خدا دوله په میروم شکه چې مرسل یا دغه مانځه تازه سالون ورکاوه چې د پښتانه په سر کې ځامن شهیدون کو قربان دي زه خپل خاندان ته پښتانه په سر کې پیرا قربان ناوه معنا علی غړنه بل غړنه بل زړه مې زده چې پښتون ته هم شي زه چې دغه وطن اتلین کې و د مو پندل لاس کا ساده ول غاری نه تللی زه معنا چې زه دلته تام نه وځو تللی ونډه بادشاہي ته وښته نو سم سوالات وکړای سمې کیسه نه خپل وطن به غیرت سره چی او بیش دا د سراکه چې پښتون ته ده د پښتون خبره چې و نه منل شي اول په سر کې زور غونډه خواندې منجو د مو وځي نه خاندان پښتانه خواندې منجو مو وځي ستیو داسې چې وخت لري نشي ستینګش کې وڅې دي را ودانه لور درته چې زه نور وطن ته نه خبره شوی په ونه کې یم کابل هم په ونه کې شوی د خاندان په ونه کې ډیر دی او ډېرې قربانۍ کړې دي دا شی په میش کې نشته چې رسوت میز نه وخت کې چې ول خاندان ورچې سپینه خبره کوم څنګه زه یې مورم زه د ساله کولې شهرینه ته مانه کنه د ساله کولې په تاریخ لیکلې دي پکې پښتاور کې مخار وکړي دارا له شیخ دارا زغدای هغه په خلای چې پښتانه سره د ځنم نشي پښتون د غړ ولا هیڅ شي وکړه جوړه